سلامونه ستړي مشئ د HTML کورس د 18 درس ده 18 درس یې مونږ ویلی و چې مونږ فورم پکې مکمل ډول باندې خلاص که تاسې هغه درس به حتما کتلی نو که نه مو کتلی هغه درس سره اول وګورئ. په دې درس کې به مونږ د HTML چې کوم پاتې درسونه دي په دې باندې به کار کوو. راځو مونږ یو فایل جوړوو. زه به راشم دلته فولډر ته، په دې فولډر کې به زه یو بل فایل جوړ کړم. فایل ته یو نوم ورکوم. زه ورته وایم چې دې ته به داسې نوم ورکړو چې مونږ ته بیا معلومه شي lecture 18.html په دې رقم دغه ځل لرې کړم او انټر به یې کړم. اوس څه کوو؟ اوس راځو په دې باندې رایټ کلیک کوو او اوپن کوو یې په VS کوډ کې. نو زمونږ فایل اوپن شو. زه راځم ایکسکلیمیشن مارک ته انټر کوم. دې ته به مونږ یو ټایټل ورکړو چې lecture په دې رقم 18. نن چې مونږ کوم درس وایو هغه دا دی چې کمنټ په اړه خو مونږ ما تیرو درسونو کې هم تاسو ته ویلي وو چې هغه څه رقم کوو مونږ کمنټ څنګه اخلو. تاسې به داسې وکړئ چې سټارټینګ ټیګ به واخلئ او بیا به ایکسکلیمیشن مارک او بیا به دوه ځلې هیپن ورته وایي یا ډیش ورته وایي. دا چې مو کله واخیستو داسې به راځي تاسو ته کمنټ. کمنټ څه شی دی؟ دا براوزر چې دا سکیپ کوي. پوهېږي چې دا څه شی دی، دی فقط د ډیولپرانو د رهنمایي په خاطر باندې دلته لیکلی دی. مونږ چې کله غټ پروجیکټ باندې کار کوو نو هغه وخت کې مونږ ته پکار ده چې هر یو کوم فنکشنالیټي چې مونږ لیکو د هغې لپاره باید کوډ وکړو تر څو چې که بل ډیولپر راځي بل ډیزاینر راځي په دې باندې کار کوي نو هغه باید ورباندې څنګه شي او څه ناڅه پوه شي. نو دا کمنټ ده. په دې کمنټ کې تاسې هر څه لیکلی شئ. براوزر چې ده دا په براوزر کې نه ښیي. نو نن چې مونږ کوم درس وایو هغه به یو سپین ټیګ وي. سپین بیا چې د ډیف په اړه باندې مخکې هم مونږ ویلي وو، بیا یې تکراروو. صحیح وایو. بل دی آی فریم. آی فریم هم مهمه ده، همچنان میټا کوم چې ټیګس دي دا به وایو چې چون دلته شته ده، خو بیا هم زه تاسو ته وایم د څه په خاطر باندې استفاده کیږي. راځو اول سپین ته چې د سپین کار څه شی ده. مثلا تاسې څه کوئ، دلته داسې یو H1 ټیګ اخلئ. دا خو مونږ مخکې ویلی ده. زه ورته وایم چې ویلکم ټو 18th لیکچر. صحیح ده، دا خو وشو. زه دې ته یو کلر هم ورکوم. کلر لپاره راځئ CSS انلاین CSS به استفاده کړو. دا وروسته وایو خو خیر اوس لپاره تاسې دومره زده کړئ چې زه څه کومه CSS اخلم د دې لپاره. زه ورته وایم چې کلر دې ته ورکړه. کوم کلر ورکړه؟ مثلا زه اخلم چې ریډ کلر ورکوه دې ته. دا که چېرته اوس مونږ راشو براوزر ته، براوزر کې دا یو ځل اوپن کوو. زه به دا اوپن کړم. اوس ګوره کوم رنګ یې اخیستی ده؟ سور رنګ یې اخیستی. خو زه وایم چې داسې وکړه چې دغه لپاره یو جلا رنګ ورکړه. نو په هغې صورت کې ما ته دلته پکار ده چې یو سپین ټیګ واخلم. په دې کې سپین ټیګ اخیستو لپاره زه راځم، دا به یو ځلې سټرکچر کړم. دلته به مونږ څه وکړو؟ سپین ټیګ به واخلو. سپین ټیګ کلوز شو. خو زه به دا راوړم د دې په منځ کې په دې رقم. زه وایم چې دې ته زه بل رنګ ورکوم. کوم رنګ ورکوم؟ مثلا زه ورته وایم چې دې ته تور رنګ ورکوم. ښه نو ګورئ دلته چې ما څه وکړه، دې ته ما جلا کلر ورکړه، دې ته ما جلا کلر ورکړه. که راشو مونږ براوزر ته، اوس که زه دا ریفرش کړم ګوره دې تور کلر واخیسته او دې چې ده سور کلر اخیستی و. مونږ بله لاره دې لپاره نه لرو، نو په دې خاطر باندې مونږ سپین ټیګ اخلو. یا تاسې یو پیراګراف اخیستی، زه به دې نه ووځم. تاسې یو پی ټیګ اخیستی، پیراګراف مو اخیستی او په دې کې څه کوئ؟ دلته لیکئ چې آسان ټایپینګ is a typing test website په دې رقم. زه وایم چې داسې وکړه، دا خو ما پیراګراف واخیسته، دې لپاره زه یو کلر ورته ورکوم. یا به داسې وکړو چې دې ته به داسې انډرلاین ورکړو. یا هم تاسې کولی شئ چې څه وکړئ دې لپاره یو پیډینګ. ښه دا ټول دلته بیا مونږ دا لرو. دا درته بیا وروسته بل CSS کې مونږ وایو د دې په اړه باندې. خو راځو دلته ورته فعلا کلر ورکوو چې ښه ورباندې پوه شو. زه څه کوم؟ دې ته کلر ورکوم چې ګرین کلر یې واخیسته.
خو زه وایم چې دغه آسان ټایپینګ چې ده زه دلته دې ته څه وکړم بل کلر ورکړم یا یې بولډ کړم. د بولډ لپاره تاسې څه کوئ ښه کلر به واخلو چې ښه ورباندې پوه شي. کلر سپین ټیګ ما واخیسته دا راوړم د دې په منځ کې دلته اچوم او انلاین سی اس اس ورته اخلم. سټایل په سټایل کې زه ورته وایم چې کلر یې څنګه کړمه ته د دې کلر چې ده ښه اورنج به واخلم زه اورنج په دې رقم داسې راځو. اوس براوزر ته راځو ګورو چې څنګه ښکاري په دې رقم به ښکاره کېږي. نو دا سپین ټیګ د دې په خاطر باندې استفاده کېږي. بل راځو موږ ډیف وایو. ډیف چې دی بیخي زیات پکارېږي کله چې تاسې په ریل پروجیکټ باندې کار کوئ نو هغه وخت کې تاسو ته ډیف بیخي زیات پکارېږي. ډیف څه شی د دی یو بلاک دی یو بلاک جوړوي تاسو ته. څنګه تاسو ته وایم چې مثلا که تاسې اخلئ یو برخه اخلئ د هغې لپاره به ډیف حتما جوړوئ حتما بیخي ضرور ده چې تاسې باید ډیف جوړ کړئ. د دې په منځ کې تاسې هر څه کولی شئ. دا یوه برخه ده که تاسې بل ډیف اخلئ دا بله برخه شوه. نو دا چې کله په ریل پروجیکټ باندې کار کیږي سی اس اس هم تاسې ورسره ووایئ د دې په استفادې باندې به ډېر ښه پوه شئ. دلته زه څه کوم راځم زه یو H2 اخلم او دې کې ورته وایم چې فرست بلاک. دا فرست بلاک چې ما ورکړه زه به دې ته لږ سټایل هم ورکړم چې بارډر واخله ماته دا رنګ واخله او 2 پکسل یې واخله او سالډ یې واخله. د دې ته به زړه نه په تنګوئ دا بیا وروسته ویل کېږي چې دا څه شی دی. یو بلاک خو ما دا واخیسته زه به همدغه را کاپي کړم زه یې راوړم دلته او دلته به یو څه وکړو موږ دلته زه H2 بل اخلم او دې کې ورته وایم چې سیکنډ بلاک. اوس که چېرته موږ براوزر ته راشو تاسې ورباندې ښه پوهېږئ. دا اوس څه شی ده دا یو بلاک ده دا بل بلاک ده. تاسې چې کله په ریل پروجیکټ باندې ویب سایټ باندې ډیټابیس باندې کار کوئ نو هغه وخت کې به تاسې څه کوئ دا ټول برخې چې دي په ډیف باندې ویشل کېږي. ډیف فکر وکړئ اوس لپاره دومره فکر وکړئ یو برخه ده په یو ویب سایټ کې یا په ډیټابیس کې چې ده څنګه ده دا یو برخه ده یو برخه جوړوي. په هغه برخه کې موږ چې ده لکه مثلا تاسو سایډ بار جوړوئ د هغې لپاره بل ډیف اخلئ که چېرته هیډر جوړوئ د هغې لپاره بل ډیف اخلئ او داسې نور مختلفې سیکشنې چې دي هر یو لپاره به تاسې یو جلا ډیف اخلئ. نو ډیف اوس لپاره دومره فکر وکړئ چې دا یو بلاک جوړوي. بل راځو مونږه آی فریم ته. آی فریم هم ډېر زیات مهمه ده. زه راځم دلته ورته وایم چې څه وکړه آی فریم مونږ یو ټیګ لرو دا ټیګ په کلوزینګ ټیګ هم لري. د دې په منځ کې څه کېږي دلته به مونږ اس آر سی اخلو. اس آر سی نه مطلب څه شی ده چې سورس دې کې ته څه شی اضافه کول غواړې. زه ورته وایم چې په دې کې زه اضافه کوم آسان ټایپینګ. ما آسان ټایپینګ راوړئ خپل ویب سایټ ته خپل یو پیج کې اضافه کوئ نو د هغې لپاره څه کوئ داسې آسان ټایپینګ ډاټ کام چې مو واخیسته. اوس راځو ګورو موږ خپل دا برخه دلته به اوس وګورئ هغه آسان ټایپینګ چې کوم و ویب سایټ د هغه به دلته څنګه کېږي را خلاصېږي. ښه زموږ د انټرنیټ کې څه مسله کېږي. نو دا آی فریم ده چې موږ د دې په خاطر باندې استفاده کوو تر څو پورې چې د یو بل ویب سایټ نه یو برخه موږ یا یو پیج راواخلو او په خپل ویب سایټ کې څنګه کو امبیډ کو. بل د څه په خاطر باندې استفاده کېږي تاسې وایئ چې مثلا څه وکئ زه راځم دلته به یو ویډیو زه اوپن کړم او دا ویډیو تاسې غواړئ چې خپل ویب سایټ کې امبیډ کړئ. امبیډ کولو لپاره چې د امبیډ نه مطلب دا ده چې خپل ویب سایټ ته تاسې څه وکئ رای وړئ. نو تاسې به څه کوئ دلته چې کله تاسې یو ویډیو اوپن کړئ او دلته شیر باندې کلیک وکئ دلته به چې د امبیډ لپاره دا یو برخه ده امبیډ. ګوره امبیډ هم چې د آی فریم ورکوي دې رقم ګوره آی فریم د مکمل هغه پراپرټیز ټول پکې شته ده. خو زه به څه وکړم نور ماته نه ده پکار فقط دغه لینک کې زه راخلم د امبیډ لپاره او راځم دلته دا کوم ټیګ چې ما اخیستی و د دې په ځای باندې د اس آر سی کې به زه څه وکړم دا به ور واچوم. اوس چې راشو مونږ د خپل د چې کوم آی فریم اخیستی و په دې ځای ته دلته به اوس وګورو هغه ویډیو باید څنګه شي هغه ویډیو باید دلته امبیډ شي ماته دلته راښکاره شي. اکثره داسې سایټونه ویب سایټونه به تاسې کتلي چې هغه کې څه شوي د بل ځای نه ویډیو راوړي
او دلته یې اچولي. نو هغې په خاطر باندې آی فریم استفاده کیږي چې یو برخه تاسې د یو بل ویب سایټ راوړئ یا یو ویډیو راوړئ نو دلته یې کولی شئ خپل ویب سایټ کې شو کړئ. نو دا د انټرنیټ پورې تړاو لري په دې خاطر باندې چې د هغې ځای نه ویډیو ماته دلته راښکاره کوي. په دې خاطر باندې دا پیج څنګه کیږي لوډینګ کوي. ښه دلته څه وایي زه به داسې وکړم چې دغه آی فریم چې کوم مکمل ده دا به زه ټول راواخلم دلته یې زه تاسو ته ټوله ښیم. د دې په ځای باندې به زه دا څنګه کړم پیسټ کړم. دا نورې چې کومې پراپرټیز دي په دې باندې به هم تاسې پوه شئ. را به شو دلته اوس به وګورو چې اوس څنګه ماته ښکاره کیږي. راځو ویډیو څنګه شوه ویډیو ګورئ امبیډ شوه خو حتما دلته کوم مسله لري زما په نیټورک کې څه مسله کیدلی شي. خو راځو ګورئ یو ویډ ده چې ویډ تاسې کولی شئ دلته سایز ورته انتخاب کړئ چې داسې د څومره اندازه کې راشي او هایټ د هایټ یې تاسې داسې څومره اندازه کې راوړئ. بل SRC ده سورس د کوم ځای نه تاسې دا ویډیو یا د ویب سایټ برخه تاسې راوړئ. بل ټایټل ده ټایټل چې ده نو تاسې کولی شئ چې هر څه ورته ورکئ. زه دلته ورکوم خالد انشیارز ویډیو په دې رقم ویډیو. بل فریم بارډر د چا یا دا فریم بارډر ولري که ونه لري دلته صفر ورکړی ده. بل دلته چې دا الاو ده الاو مطلب دا ده چې آټو پلی لري یا دا کلیپ رایټ چې لري دا کوم نورې برخې چې د دې په خاطر باندې الاو ورته ورکړی ده. بل ریفرل پالیسي دلته پالیسیانې دي د دې خپل د دې باندې وروسته تاسې ډېر ښه پوهېږئ چې سټریک اوریجن وین کراس اوریجن دا پالیسي ده په براوزر کې خپله. الاو فل سکرین آیا غواړي چې یو نفر یې فل سکرین ته تبدیل کړي که نه د هغې په خاطر باندې دا پراپرټي استفاده کیږي. نو دا موږ سره د آی فریم برخه وه اکثره ځایونو کې پکارېږي. آی فریم تاسې ټیک زده کړئ د څه په خاطر باندې استفاده کیږي او کوم پراپرټیز لري او ځان سره یې پریکټس هم کوئ. بل موږ لرو میټا څه شی ده ګوره میټا دلته په هیډ کې اکثره استفاده کوو موږ. دا د څه په خاطر باندې استفاده کیږي اوس دا لاین چې کوم کوډ لیکل شوی د څه په خاطر باندې ده دا د دې په خاطر باندې چې دلته ویو پورټ یې اخیستی. ویو پورټ نه مطلب دا ده چې د سکرین سایز څومره ده. اکثره دا موږ د دې په خاطر استفاده کوو چې ریسپانسیفنس یعنی ویب سایټ چې کوم تاسې د تلیفون ورژن ته غواړئ یا آیپیډ ته غواړئ یا لیپټاپ لپاره یا ډیسکټاپ لپاره هغې په خاطر باندې موږ ویو پورټ استفاده کوو. بیا دلته یې ورته څه کړي د ډیوایس ویډ ډیوایس ویډ نه مطلب دا ده چې کوم ډیوایس و د هماغه اندازه ته څه کوه راخله. یا یو بل تاسې د SEO لپاره هم تاسې استفاده کولی شئ. تاسې به ټیګ واخلئ چې میټا دا به ورته واخلئ نیم کې به ډسکریپشن ولیکئ ډسکریپشن په دې رقم او دلته به موږ کانټینټ لرو. کانټینټ پراپرټي کې به تاسې څه کوئ د دې ویب سایټ د دې پیج په اړه باندې به ټول معلومات ورکوئ چې this page is only for testing. نو دا چې د SEO کې تاسو ته ډېر زیات پکارېږي چې کله ویب سایټ تاسې غواړئ چې سرچ انجن اپټیمایز یې کړئ نو هغې په خاطر باندې موږ د میټا ټیکس استفاده کوو. او بل دا میټا یې په دې خاطر باندې اخیستی ده چې UTF-8 چې ده دا د انګلیسي ژبې هغه سټنډرډ یو دغه ده چې UTF-8 که موږ دلته سرچ هم کوو زه راشم براوزر ته تاسې به ښه سره پوه شئ. یو سټنډرډ د یو معیار ده یونیکوډ ټرانسفر فارمټ چې ورته ویل کیږي. نو د هغې په خاطر باندې موږ هر یو پیج کې چې د UTF-8 یعنی دا کریکټر سیټ د 4 سیټ کریکټر سیټ نو دا د دې په خاطر باندې موږ څه کوو استفاده کوو. نو دغه زموږ د نن ورځې درس و هیله ده چې ورباندې پوه شوي اوسئ. که بیا هم کوم ځای کې نه پوهېږئ کمنټ کې مانه پوښتنه کولی شئ. دا 4 برخې موږ نن وویلې. بل درس چې زموږ د هغه د ویډیوز په اړه باندې ده چې ویډیو څنګه کولی شو چې موږ په خپل ویب سایټ کې ښکاره کړو هغه ویډیوګانې چې کوم موږ اپلوډ کړي. نو بیا به زه یو ویډیو راوړم او هغه به بیا تاسو ته څنګه کومه ښیمه. نو ویډیو در سره څه وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ کمنټ که چېرته کوم پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ او کوشش کوئ چې ویډیو په همدې یوټیوب چینل کې تر اخره پورې ګورئ ځکه چې که چېرته تاسې راشئ او ویډیو تر اخره ونه ګورئ نو دا د چینل ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر رسوي. نو ځکه بیا یوټیوب پوهېږي چې دا ویډیو چې ده تر اخره نه لیدل کېږي نو هغه نورو ته نه ښکاره کوي. نو ښه وخت ولرئ آباد اوسئ بریالي اوسئ.